واده له داسې نجلۍ سره وکړئ څنګه د ځان لپاره د ژوند ریښتینی ملګری غوره کړو څنګه پوه شو چې دا هماغه څوک ده یا دی چې پاتې ژوند ورسره په خوښۍ او له مینې ډک تېرولی شو څنګه یو بریالی واده وکړو یو زلمی یا یوه پیغله باید په دې اړه پوره پام وکړي چې د ځان لپاره د ژوند کوم ډول ملګری وټاکي دې ته هم باید فکر وکړي چې میړه یا میرمنه به ستاسې د ماشومانو پلار یا مور هم وي ستاسې میرمنه یا میړه به هغه څوک وي چې تاسې پرې د هر څه باور کوئ خپل ټول رازونه ورسره شریکوئ ستاسې کور ته پام کوي یا ستاسې لپاره ډوډۍ ګټي که چیرې د خپلې ټاکنې لپاره معیار ښایست وټاکو نو دا هم باید په یاد ولرو چې ښایست تلپاتې کیدونکی نه دی او د وخت په تېرېدو له منځه ځي ښایي همدا لامل وي چې په لویدیځ کې ډېر ودونه په طلاق تمامیږي که واده د جسمي زړه راښکونتیا پر اساس کیږي دا هم باید په یاد ولرو هغه چې زړه دې پرې ویرړی تل به داسې نه وي لومړی مناسب شخص څنګه وپېژنو ځوانان نه غواړي له داسې یو چا سره واده وکړي چې ښه نه ښکاري له دې کبله د راتلونکي ملګري په ټاکنه کې باید ښایست په پام کې ونیول شي مګر رسول پاک علیه الصلاة وسلام دا هم راته په ډاګه کړې چې ښایست هر څه نه دی د ژوند د راتلونکي ملګري په اړه تر ټولو مهم شی د هغه یعنې د هغې دینداري ده یعنې دا چې باید ښه مسلمانان وي که تاسې دواړه ښه مسلمانان یې لمونځونه کوئ نور فرضونه پر ځای کوئ یو بل او خپلې کورنۍ ته ژمن اوسئ واده به مو بریالی وي واده به مو تش پر نظر نه بلکې پر پیاوړي بنسټ ولاړ وي څوک چې واده د خپل ملګري د دیندارۍ لپاره کوي په دې هیله چې دین یې بشپړ شي تر څو الله ترې خوښ شي کله چې دواړه په خپلو کړو وړو او وینا کې د الله جل شانه خوښه په پام کې نیسي دواړه یو بل ته د یوې ډالۍ په سترګه ګوري په دې ډول ودونو کې د دواړو ترمنځ اړیکه ورځ په ورځ پیاوړې کیږي نو څنګه پوهیږئ چې انتخاب مو سم دی خپلو راتلونکو هیلو ته ګورئ آیا دواړه له واده څخه یو ډول هیلې لرئ آیا دواړه د دې هیله لرئ چې ماشومان ولرئ او ګډ کور جوړ کړئ له کوژدې کولو وړاندې باید دا خبرې په څه چل مطرح کړل شي تر څو یو د بل له غوښتنو څخه خبر شي د واده په کار کې مشوره هم واخلئ له خپلو میندو او پلرونو سره او له خپلو نږدې ملګرو سره مشوره وکړئ په همدې ډول د ټولنې له نورو داسې هوښیارو وګړو سره هم مشوره وکړئ چې ستاسې دواړه له کورنیو سره کومې اړیکې ونه لري او تاسې ته په پاک نیت او بې پلوه توګه د مسلمانۍ مشوره درکړي په واده سترګې مه ورپټوئ په واده کې دا هم مهمه ده چې باید په پټو سترګو حمله ونه کړل شي داسې چې هر څوک لومړی په مخه درغله او سترګې پرې ورپټې کړئ هو اراده به مو کړې وي چې واده وکړئ خو دا چې تر دې دمه مو انتظار کړئ لږ نور هم صبر وکړئ تر څو مو زړه ترې ډاډه شي تش په نوم واده غواړئ که ښه واده غواړئ هسې تش په نوم ښځه یا میړه غواړئ او که داسې ښځه یا میړه چې ژوند دې پرې جوړ شي او پرې ویاړئ دې ته مو پام وي چې دا به ستاسې د کوچنیانو مور یا پلار وي دا به هغه کس وي چې تاسې به د ژوند تر پایه پام پرې کوئ نو لږ نور هم صبر وکړئ ډېرې ډېرې دعاګانې وکړئ هو ډېرې ډېرې دعاګانې ښایي واده ته به ډېر لیوالی نو له خدایه وغواړئ چې روغ شخص مو په برخه کړي او کله هدف ته ورسېدي بیا دا دعاګانې کوئ چې خدای دواړو ته د دې وس درکړي چې له یو بل سره مینه وکړي او د ژوند په سړو او تودو کې یو بل مرستندویان وګرځي په دې توګه به بیا د دې وړتیا ترلاسه کړئ چې د خپل زړښت پر وخت کله چې سپینګري یا سپین سری شي او لمسیان مو پر پښو لوبیږي د خپل خواږه واده خوږې شیبې رایاد کړئ او خدای ته له دې کبله شکرونه وباسئ چې د ژوند ریښتینی ملګری در په برخه کړی و هغه ورځ به بیا خلک تاسو ته ګوري او د دې هیله به لري چې کاشکې د هغوی په هم ستاسې په څېر نیکمرغه واده په نصیب شي